د کلیوالي مینې ناول قدرمنو اورېدونکو ستړي مه سئ، په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست. درنو اورېدونکو، نن درته د ناول دوهمه او په زړه پورې برخه وړاندې کوم. هیله ده چې تر پایه راسره مل پاتې سئ. د یو کال په موده کې زموږ کورنۍ له ښاره سره عادت سوه. کوچنی ورور مې بلال او څلور خورګانې مې پلار په ښوونځي کې اچولي وو، او زه هم په کانکور کې د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي ته د خپلې خوښې سره سم بریالی سوم او زده کړې مې پیل کړې. خو لا هم د ښاري ژوند سره پوره جوړ نه وم. د خپلو ټولګیوالو نجونو په لیدو سره هماغه غرنۍ ښکلا زما په خیال او ذهن کې خوره وه، او یاد به یې یو ډول نشه کړی وم. تر مړاو بړو لاندې غټې او له حیا نه ډکې سترګې، غښتلي اندامونه، او په وړاندې مې د کرکې او تربورګلوۍ تور دیوالونه د ښکلا له یاده سره ملګري وو. پلار مې داسې مصروف کړی وم چې کلي ته د تلو خیال هم را سره نه وو. کله به مې چې پلار ته خبره ور یاده کړه چې کلي ته مې زړه سوی او په تنګ سوی یم، نو غوسه به سو. ویلې بچی کلي اوس د تربورانو ځاله ده، تربور د لستوڼي مار دی، د مارانو له ځالې دي چې څومره وس وي لرې ګرځه. په دې وخت کې به د پلوشې پر شونډو غلې غوندې مسکا خپره وه، او کله به یې د لاس په ورغوي په بیکا ډول رنګ د ښکلا نامه لیکلې وه. ما څو ځلې په هغې لاس اوچت کړ، د وهلو ګواښ مې ورته وکړ، خو هر ځل به یې د پلار د خبرولو ګواښ راته کاوه چې زه هم ترې وېرېدلم. یوه ورځ په ټولګي کې سره ناست وو چې د فلسفې استاد ټولګي ته راننوتې. هغه که څه هم په موږ رسمي ساعت نه درلودي، خو کله کله به راغلی او زموږ د ټولګیوالو سره به یې اوږده بحثونه کول. هغه بوډا وو، لویه سپینه ږیره، اوږدې څڼې او وچه کلکه څېره یې لرله، چې د فلسفې په برخه کې یې په کوم بهرني هېواد کې زده کړه کړې وه، خو نجونو د رحمان بابا نوم پرې ایښی وو. یوه ورځ د یوې له خولې نه ناڅاپي هغه ته همدغه د رحمان بابا کلمه ووته. استاد ورته څه ونه ویل، خو خپلې یوې بلې ملګرې دومره سپکه کړه چې بیا یې کله هم دا نوم ورته وانخیستی. ورته یې وویل، ته اوس دا چرسي د رحمان بابا سره برابروې؟ رحمان بابا خو صوفي او عارف انسان تیر سوی دی، خو خدای خبر چې پوهاند صاحب په بهر کې د تحصیل پر مهال څه لوبې کړې وې. دا اوږدې سپینې څڼې او ږیره خو یې اوس پرې ایښي دي. د فلسفې استاد چې راننوتی، زه د رهبندر رانا ګاتورګي ته انجلي په مطالعه بوخت وم، او د بنګال شنو ځنګلونو او سمسورو ساحلونو ته تللی وم چې ټاکور صاحب پکې خپل تلپاتې سرودونه ویلي وو. استاد ټولو ته د آرام کېناستلو اشاره وکړه، او بیا یې په دواړو لاسونو خپلې مټې ونیولې د ټولګي په مخ کې په قدم وهلو لګیا سو. کله به یې د کړکۍ خواته او کله به یې د هغو نجونو خواته کتله چې د ټولګي په کونج کې په خبرو لګیا وې، او قلمونه یې خوځول. له یوې شېبې چوپتیا نه وروسته استاد د خپل لاسي بیک نه یو کتاب راوویستی، او بیا یې زما خواته وکتله. سلطانه پاڅه. کتاب مې بند کړ او په وارخطایي پاڅېدم. بې له څه مقدمې یې پوښتنه رانه وکړه، سلطانه ښکلا پېژنې؟ زړه مې یو دم ټکان وخوړی، قلم مې له ګوتو نه په میز ولوېدی. په زړه کې مې وویل، اوف خدایه، دا بلا وهلی نو څنګه خبر سو؟ په ذهني کشمکش کې اخته وم، ګوتې مې رېږدېدلې، د ټولو سترګې په ما کې ګنډلې وې، او زما لړزانده څېره یې څارله. د لینا په نوم یوې ټولګیوالې زما له شاتني کتاره راږغ کړ، استاد ښه پوهېږي، خو د بیان لپاره د نوو الفاظو له قحطۍ سره مخ دی، که لږ وخت ورکړې ځواب وایي. د هغه هسې همدغه کلاسیک تعریفونه نه خوښېږي. ټولو وخندله. زه بیا هم په خیالونو کې ډېر لرې تللی وم، د یوې غرنۍ ښکلا په ننداره کې بوخت وم. استاد چې زما ځواب ته منتظر و، زما په اضطراب او پریشانۍ پوه سو. یو قدم وړاندې راغلی او ویې ویل، یا په بل عبارت ښکلا څه ته وایي؟ دا ځل مې ژر ځواب ورکړ، ښکلا د خدای تعالی په مخلوقاتو کې یو لړ هغه ځانګړتیاوې دي چې موږ یې په لیدو د خوښۍ احساس کوو او روحي تسکین مو پرې حاصلیږي. دغه ځانګړتیاوې کوم ځانګړي قوانین نه لري، بلکې دا پرېکړه زموږ په واک کې ده چې دې تعریف او بیان ته څه ډول جامې ور واخوندو. استاد وویل، بابا ډېر الله،
لاسونه یې وپړکول. بې له دې چې زما سم او ناسم معلوم کړي، لینا ته یې ګوته ونیوله. لینا تفاڅه د سلطان په خبرو کې څه زیاته وې، اوس یې د تبصرې وخت دی. لینا فاسده، نرۍ سپینې ګوتې یې پر مخ او شونډې تېرې کړې او له یو عالم اداګانو سره په خبرو پیل سوه. استاد همدغه پوښتنه ځواب کړم. استاد وویل هو، په دې اړه خپل نظر ورکړه چې په اصطلاح کې ښکلا څه ته وایي. لینا وویل استاد، ښکلا خو زما د تره لور ده چې په نهم ټولګي کې 3 ځلې ناکامه سوه. اوس نو په کور کې د تورو دیوالونو شاته ناسته ده. ټولو بیا په کړس کړس وخندل. استاد به هم د معمول خلاف له خندانه په ملا کوږ سو. خو زه یو ځل بیا کلي ته تللی وم. یو ځل مې بیا د ښکلا هغه ښکلې څېره سترګو ته ودرېدل چې لا یې هم په وړاندې د تربورګلوۍ او دښمنۍ تور دیوالونه ولاړ وو. خو لینا دا ځل جدي سوه او خبرو ته یې داسې دوام ورکړ. استاد، ښکلا د ژوند د تکمیل د فرشتې نوم دی او یا هغه زرین تاج دی چې د چا په سر کښېښودل سو، نو په هره خاوره او د نړۍ په هر هیواد کې به یې راچلیږي. ښکلا هغه نابللې میلمنه ده چې په هره میلمستیا او محفل کې یې قدر کیږي. خدای جل جلاله چې په خپل عظمت دا نړۍ پیدا کړه او په هر څه کې یې د ښکلا د رنګ او بوی سره زرغونه کړه، هیڅوک دا حکم نسی کولی چې په دې او یا هغه شي کې ښکلا نسته. زه له ښکلا نه منکر ړوند او یا که تر هغه ورتېر سم کافر کېږم، ځکه ښکلا په هر څه کې شته، خو توپیر زموږ په سترګو کې دی. ځکه نو د ښکلا پېژندنې پوهان په دې نظر دي چې ښکلا د نظر تابع ده. په یو ګلدان کې که د چا سور رنګ خوښیږي، نو د بل چا به خوښ نه وي، زیړ یا سپین رنګ به خوښوي. ممکن زه په دې ټولګي کې د ډېرو ښاغلو خوښه یم، خو ځینو ته به بدرنګه ښکارم. د دې نه معلومیږي چې زموږ نظر د ښکلا تابع دی او ښکلا کله هم زموږ د نظر تابعداره نه ده. په ټولګي کې بیا د خنداګانو اوازونه پورته سوه. لینا په کېناستو کې بیا یوه خبره وکړه. البته ذوق په دې کې ډېر مهم دی. متاسفانه ډېر ښاغلي د ذوق د معیار نه محروم دي، نو ځکه یې زه په ښکلا پېژندنه کې ډېر پیاوړی نه کېنم. استاد لاسونه وپړکول او لینا ته یې په خندا ور وکتل. شاباش، وروستۍ خبره دې ډېره په زړه پورې ده. خبره دا ده چې زموږ د هیواد په پوهنتونونو کې پیوندي سبجیکټ د ښکلا او مضمون ته خاصه توجه نه ده سوې، خو په امریکایي او اروپایي پوهنتونونو کې ورته خاصه پاملرنه کیږي، ځکه چې دا د انسانانو له ژوند سره د سایکولوژي په څیر تړلې ده او ډېر محصلین پکې تخصص اخلي. استاد خبرې بس کړې او شاته یې اشاره وکړه. ګورم چې نیلوفر ګوته اوچته کړه. ولاړه سوه او خبرې یې په حیاناکه لهجه پیل کړې. استاده، پښتانه ولې وایي چې دا خپل ښایست راته بلا سو چې چېرته ځم هلته بل سي سره ورونه. نیلوفر کېناسته او استاد خبرې وغځولې. لورکۍ خبره دا ده چې زموږ په ټولنه کې ډېرې نیمګړتیاوې شته. دلته ټولنیز آداب نه مراعات کیږي. لا د افهام او تفهیم په ځان نه ده غوړېدلې. ستا ټپه اصلاً د یوې ښکلي یا په بله اصطلاح د ښکلا د څښتن شکایت دی چې مطلب په انسان دی. هغه ګوري چې د هر چا له خوا ځورېږي، شپېلۍ پسې وهل کېږي او د هغه چا چې ښکلا نه پرې لورېږي ډول ډول خبرې پسې کوي. استاد لا خبرې کولې چې د کره کتنې استاد ور ټک ټک کړ او د خبرو موضوع واوښته. خو د دې ټول بحث په جریان کې د ښکلا د لفظ هر تکرار په ما خولې راماتې کړې وې او په زړه کې مې د درد څپې په خوړېدو وې. زه په زړه کې همدغه دردونه ځورولم. کله به په ویښه هم د کلي کوڅو او کروندو ته تللی وم او د یو چا لپاره به مې د باز محمد کاکا لاسونه ښکلول. تر مړاوو بڼو لاندې به د تورو حیاناکو سترګو په ننداره بوخت وم، خو د تربورګلوۍ او دښمنۍ تور دیوالونه به مې مخې ته ودرېدل. مور او پلار به مې چې مازدیګر د کور په انګړ کې سره کښېناستل، نو زما په اړه به یې خبرې کولې. پلار به مې مور ته وویل خدای خبر چې دا هلک به کله د ښار رنګ اخلي. هر وخت یې د ټوخکې وهلي چرګ په څېر په ویښه سترګې پټې وي. زه نه پوهېږم چې د هلته څه لیدلي دي. دلته په ښار کې مې ورته هر څه برابر کړي دي چې څه ووایي ورته حاضر وي.
اخیر دا نجونې خورګانې خو یې هم په کلي کې رالویې سوې، خو ته ګوره چې راغلي بیا یې ولاکه د کلي نوم هم په خوله اخیستی دي. د دې خبرو په مهال به ډېر ځل ما یوازې مخې ته کتاب نیولی و، خو زړه او حواس به مې دواړه د مور او پلار خبرو ته زنګ و. د پلوشې به چې ما ته پام سو، نو د یو شرارتي مسکا سره به یې یوازې سترګې کش غوندې کړې او ما ته به یې په معناداره نظر وکتل. زه پوهېدم چې پلوشه په هر څه خبره ده. ممکن هغه مهال چې په کلي کې اوسېدو خپله ښکلا څه ورته ویلي وي، ځکه د هغوی ترمنځ به د تربورګلوۍ او دښمنۍ سره سره زموږ په ګډه باغچه او د چینې په غاړه خبرې تبادله کېدلې. خو د مشر ورور په توګه په هغې دومره ګران وم چې دا هر څه یې د راز په ډول ساتله. زه خپله هم ځینو هغه بدلونونو ته حیران وم چې په ځان کې مې حس کول او په ښار کې د استوګنې وروسته راته پیدا سوي وو. تل په یوازیتوب کې خوشحاله وم او په ځوانه ځوانۍ کې د لویانو غوندې عادتونه راکې پیدا سوي وو. هر څه ته به مې له پخوانه په ځیر ځیر کتله، خو په هر څه مې دومره زر باور نه کاوه. قدرمنو اورېدونکو، دا برخه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا د الله په امان.